په عراق کې د دجلې سیند په بېساري ډول کم شوی. د کمیدو له امله پکې یو ښار راښکاره شوی چې 3400 کاله لرغونی تاریخ لري. په دې ښار کې یوه کلا موندل شوې چې د دیوالونو اوږدوالی 6 متره دی. بېلابېل پوړونه لري، خټینې تختې پکې موندل شوي او په مسماري لیکل پرې شوي دي. خټین لوښي هم پکې موندل شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دجلې د اوبو د کمیدو وړاندوینه کړې او دا د قیامت د علامو څخه یوه ستره علامه بللې ده. له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی، دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي قیامت به تر هغې پورې رانشي تر څو چې د فرات سیند وچ شوی نه وي. په دې کې به د سرو زرو یو غر راښکاره شي. خلک به یو بل پرې ووژني تر دې چې په هرو 100 کسانو کې به یو کس ژوندی پاتې شي او هر کس به دا امید لري چې زه به ژوندی پاتې کیږم. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ژر ده چې د فرات سیند به د سرو زرو یوه خزانه ښکاره کړي. که تاسې کې څوک پرې ورغی نو څه ترې مه اخلئ. نو خوږو قدرمن درونو خویندو، قیامت په بېساري ډول رانږدې شوی دی. د قیامت لویې نښې په ښکاره کېدو دي. پکار دا ده چې موږ او تاسې له هر قسمه ګناهونو څخه ځان وساتو او د الله رب العالمین او د هغه د رسول خبرې ومنو، نیک اعمال وکړو تر څو دنیا او آخرت مو ښایسته شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات، قرآن حدیث آواز په آوازونو کې اوچات. مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات،